قاري سید خوستي اخر حقیقت ښکاره کړ. قاري سید خوستی څوک او ولې خجالت شو؟ سلام، ستړي مشئ ګرانو لیدونکو. که له مطلب څخه پوره خبرېدل غواړئ ویډیو تر اخره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته چې په هغه کې یوې نجلۍ ادعا کوي د طالبانو د کورنیو چارو مخکینی ویان سید خوستي پرې تیری کړی دی. دغه پیښه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د 40 کلنې الهي د لاوردي د ویډیو خپرېدل چې ادعا کوي سید خوستي پرې تیری کړی دی د ټولنیزو شبکو د کارکوونکو له سختو غبرګونونو سره مخ شول. یو کارکوونکي لیکلي چې طالبان له دین څخه په ترهګریز تعبیر د مخکیني نظام د پوځیانو لوڼې او میرمنې خپل جنګي غنیمت ګڼي. یو بل کارکوونکي لیکلي بې له شکه چې همدا اوس مهال د الهي په څېر لسګونه نجونې او ښځې د جنګي غنیمت په توګه د طالبانو په بند کې دي. د ټولنیزو شبکو کارکوونکو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د مخکیني ویان سید خوستي د محکمه کېدو غوښتنه کړې ده. سید خوستي چهارشنبه د وږي پر 9 یو ټویټ کې ویلي چې 6 میاشتې مخکې د الهي په غوښتنه له هغې سره واده کړی او وروسته چې پوه شو الهي د عقیدې او باور ستونزه لري هغې ته یې طلاق ورکړی دی. خو د ټولنیزو شبکو کارکوونکي وایي چې خوستی په دغه څرګندونو سره د خپلې ناوړې کړنې د توجه په لټه کې دی. د ټویټ یو کارکوونکي لیکلي طالبان له اسلام څخه ټوکې جوړې کړي دي او خپل هر ناسم کار په اسلام پورې تړي. له نجونو او ښځو ګټه اخلي او بیا یې کافر بولي ترڅو خپل ناسم کارونه پټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغې ویډیو له خپرېدو د 4 ساعتونو په تېرېدو سره تر اوسه د طالبانو هیڅ یو چارواکي په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې د طالبانو چارواکو د جبري نکاح او څو ځله ودونو له امله له نیوکو سره مخ شوي دي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک او شیر کړئ چې نور دوستان هم خبر شي. مننه.